افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. په هر دور کې د باطلو دا یو غلط او بد عادت جوړ شوی ده چې هغه ماته هم دی هغه پیژندګلي ضروری ده او تاسو ته هم دی هغه پیژندګلي ضروری ده چې کله هم داسې روغ خلق وي یا ښه خلق وي یا ښه انسانان وي او داسې یا ښه کارونه وي د هغو نسبت خپل ځان ته کوي او چې کله کوم ځای کې بد خلق وي ښه خلق نه وي د هغو حرکات سکنات د هغه کردار غلط وي یا داسې غلط کار وي ښه کار نه وي بیا د هغو نسبت د اهل حق طرف ته کوي. دوه مثالونه درته بیانوم. ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. سوره آل عمران کې دغه آیت موجود ده. د یهودیانو او د عیسایانو د عادتو چې کله هم ښه انسانان وي یا ښه کارونه وي د هغو نسبت خپل ځان ته کوي او د بدو کارو او د بدو خلکو نسبت دا د اهل حق طرف ته کوي. نو دلته یهودیان او عیسایان چې کوم دی د حضرت ابراهیم علیه السلام نسبت د خپل ځان ته کړی ده او داسې د خپل دفاع لپاره او خپل سهارې جوړولو لپاره د حضرت ابراهیم علیه السلام دا د خپل ځان ته وړی ده. دا وایي چې ابراهیم علیه السلام دا د موږ ده خپل ځان سهاره جوړه کړې ده او خپل د ځان دفاع پې کړې ده او داسې یهودیان عیسایان دا ټول دا وایي چې ابراهیم علیه السلام د ما ده. الله تعالی جواب ورکړی ده ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراهیم علیه السلام نه یهودی او نه عیسائی بلکې دا د الله تعالی بنده. دا د اهل باطلو یو غټ سازش ده. په هر ځای کې په هر کار کې د عادت ته چې کله هم داسې شخصیت وي کنه چې هغه د دې په مذهب باندې فوقیت راوړي یا د دې مذهب ورسره مضبوطیږي د دې په حق کې خبره دی کړې وي بیا دا وایي چې دا بزرګ دا د موږ ده. دا چې کوم کس ده دا اهل حدیث ده. دا کس چې کوم ده دغه د مونږ د فرقې سره د مونږ د مذهب سره تعلق ده. او چې کله داسې انسان وي چې د هغه حرکات سکنات د هغه کردار په دا باندې خلک لاسونه ګوتې اوچتوي او د دغه کردار صحیح نه وي یا د دوی خلاف وي د دوی خلاف خبره لیکلې وي یا بهرحال چې هر څرنګه وي چې دوی ته خوښ نه وي بیا دا وایي چې دا کس تعلق د مونږ سره نه ده بلکې اهل حق سره ده بلکې دوی د مونږ طرف ته دغه نسبت کوي. مونږ ته خو اهل حق نه وایي ځان اهل حق بولي خو د دغو نسبت د مونږ ته کوي. بهرحال د ښو کارو او د ښو انسانانو نسبت دا د ځان ته کوي او د بدو انسانانو بدو خلکو او د بدو کارو نسبت دا د مونږ طرف ته کوي. او دوه مثال دا ده چې د باطلو دا کوشش ته چې هغه د ښو خلکو نسبت ځان ته کوي او د بدو خلکو نسبت دا د مونږ طرف ته کوي. داسې مسیلمه کذاب دا یو لعین انسانو دغه د نبوت دعوه کړې وه او داسې زبیر علیزی دا د اهل حدیثو یو غټ عالم و دا 2013 کې وفات شوی ده. دغه داسې وکړل چې د مسیلمه کذاب تعارف یې لیکلی ده. دا لیکي چې مسیلمه کذاب الحنفي حنفي لفظ ورسره لیکلی ده. دا د دې وجې نه چې خلک د احنافو نه متنفره شي خلک د احنافو نه کاټ شي صرف د دې وجې نه چې مطلب د حنفیان چې کوم دي د مسلمه کذاب دا حنفي وو خلکو په ذهن کې نفرت پیدا کولو د وجې نه د مسلمه کذاب تعارف داسې لیکلی مسلمه کذاب حنفي. او د دې خلاف چې کوم صحابه کرام دي د هغو د نمو سره حنفي لفظ راغلی ده بیا د هغه صحابي منلو ته هم تیار نه وي. صحابي نه مني بالکل د هغه انکار کوي. مثلا څو نمونه زه تاسو ته اخلم. ابو سالم الحنفي دا الاصابه فی تمییز الصحابه دغه جلد نمبر 4 کې دغه څو حواله موجود دي. ابو سالم الحنفي ابو منفع الحنفي اسامه الحنفي سمامه بن اثال الحنفي بکر بن حبیب الحنفي دا د صحابه کرامو نمونه دي او دغه نمو سره حنفي لفظ موجود ده. دا هغه صحابه کرام دي چې غیر مقلدین دا صحابه کرام منلو ته هم تیار نه دي. په څه وجه
چې آلته د حنفي نسبت مسلمه کذاب طرف ته کړی چې دا څوک ده دا حنفي ده نو هغه نسبت دی وجنه چې کوم صحابه کرامو ته د داسې لفظ نسبت شوی وي دغه نسبت په وجنه نعوذ بالله د صحابه کرامو انکار کړی نو ګورئ دی په یو مقصد سره روان دي د یو مقصد د دې ته نه ګوري چې شریعت څه وایي شریعت مونږ ته کومه خبره ښایي بلکې د یو مقصد ده هغه مقصد دی مخکې روان کړی ده که هغه خبره ټیک وي او که خبره غلطه وي او د باطلو د یو بل فریب دا بل یو مکر فراډ دا هم په ذهن کې نه وایه چې د متقدمینو په کتابو کې چې په کوم ځای کې اصحاب الحدیث یا آل الحدیث دا مقام مدح کې واقع وي د تعریف په ځای کې واقع وي د دې تعریف شوی وي د اصحاب الحدیث یا د آل الحدیث بیا د دینه دغه د خپل ځان غني دا وایي چې دغه نه مونږ مراد او چې کله دغه الفاظ اصحاب الحدیث آل الحدیث مقام زم یعنی په داسې مقام کې واقع وي چې هغه تعریف نه وي شوی د هغه برایي بیان شوی وي د هغه غلطوالی بیان شوی وي بیا دا وایي چې دغه نه مونږ مراد نه بلکې طالب الحدیث مراد دی او دې ته پته نشته چې طالب الحدیث نه څوک مراد ده بلکې چې کوم زور دور ده پاکه اهل حدیث هغه خلکو ته وایي طالب الحدیث آل الحدیث هغه خلک چې په هغه کې 15 شرایط وي اول شرط دا ده چې هغه کس ته په زرګونو احادیث یاد وي دوم شرط دا ده چې هغه ټول احادیث مني درم شرط دا ده چې هغه په احادیث باندې عمل کوي او څلورم دا ده چې هغه تقلید هم مني پنځم هغه چې هغه د بزرګانو احترام او ادب هم کوي نن سبا چې کوم غیر مقلدین دي دا ځان ته اصحاب الحدیث آل الحدیث وایي خدا په زرګونو احادیث هم نه دي ورته یادي احادیث مني هم نه احادیث باندې عمل هم نه کوي او داسې تقلید هم نه مني او د بزرګانو احترام او ادب هم نه کوي دی ځان ته اصحاب الحدیث وایي دی ځان ته اهل الحدیث وایي نو ګورئ اهل الحدیث دا مطلب ده چې په هغه کې د 15 شرایط وي نو اهل الحدیث اصحاب الحدیث دا چې کله مقام مدح د تعریف په ځای کې واقع وي بیا دی وایي چې دغه نه مونږ مراد د غیر مقلدینو یو عالم ده د غنم د عبدالرحمن منیر غیر مقلد دغه یو کتاب لیکلی ده حقانیت مسلک اهل حدیث په دغه کتاب کې دا لیکلی دی چې دا مونږ ته د اهل حدیث لقب دا د کوم ځای نه ملاو شو مونږ ته څنګه ملاو شو بیا دا خبره چې لیکلی ده په دغه حدیث دا حدیث په دغه ځای کې د مستدل جوړ کړی ده حدیث تاسو ته بیانوم او دا وایي چې ګورئ په دغه حدیث کې د اهل حدیث لفظ راغلی ده دغه نه مونږ مراد نعوذ بالله حالانکه دغه نه دا مراد نه دي بلکې هغه اهل حدیث مراد چې کوم ما تاسو ته شرایط بیان کړل خو غیر مقلدین وایي چې په دغه حدیث کې د آل الحدیث یا اصحاب الحدیث لفظ راغلی وي دغه نه مونږ مراد حدیث تاسو ته بیانوم حضرت انس رضی الله تعالی عنه دا روایت ده قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا كان يوم القيامه چې کله هم د قیامت ورځ راشي یجیء اصحاب الحدیث ومعهم المحابر اصحاب الحدیث په داسې حال کې راځي اصحاب الحدیث دغه اصحاب الحدیث نه مراد طالب الحدیث چې کوم 15 شرایط خدای د دې ترجمه دا کوي چې کله راشي اصحاب الحدیث یعنی مونږ راش خپل ځان غړي دا حدیث خپل مستدل دی جوړ کړی دی اذا جاء يوم القيامه يجيء اصحاب الحديث ومعهم المحابر او د دې پلاسو کې بس صحیح او داسې قلمونه وي فيقول الله تعالی به دوی ته وایي انتم اصحاب الحديث انطلقوا الى الجنه تاسې اصحاب الحديث جنت ته ورځئ دا حدیث نه مراد اصحاب الحديث دي طالب الحديث دي چې هغه ته حدیثونه یاد وي هغه حدیث معنی حدیث باندې عمل کوي او تقلید کوي او د بزرګانو ادب احترام کوي خو غیر مقلدین وایي چې د اصحاب الحديث د اهل حدیث نه مراد مونږ د حدیث ترجمه الټه کوي د حدیث مفهوم مطلب راخلي غلط او ځان ته وایي چې مونږ اصحاب الحديث یو مونږ اهل حدیث یو د حدیث والیو حالانکه د حدیث خلاف دي د حدیث منکر دي کچیرته د اهل حدیث په صحیح طریقه سره وایي د حدیث ترجمه مطلب دا ودی غلط کله هم ناخست نو ګورئ کله چې اصحاب الحدیث یا آل الحدیث مقام مدح کې واقع وي بیا د دغه خپل ځان غني
او چې کله مقام زم کې دغه لفظ واقع بیا دغه نه مونږ غني دا وایي چې دا احناف مرادي نور مرادي مقام زم چې کوم داسې لفظ اصحاب الحديث چې هغه د مزمت په ځای کې واقع دي نو دی وایي چې دغه نه مونږ مراد نه دغه نه احناف مرادي حالانکه که حقیقت ته وګورئ په د حدیث کې چې کوم اصحاب الحديث لفظ راغلی دا دغه نه مراد طالب الحديث چې هغه کې 15 شرایط خو چې کوم زوس مخته کلمات مخته تاسو ته د بزرګانو جمله بیانوم د هغه نه مراد غیر مقلدین دي دا خبره په ځین کې نه وي هغه نه مراد څوک دي غیر مقلدین چې ځانته اصحاب الحديث وای ځانته اهل حدیث وای امام اعمش رحمت الله علیه فرمایي شرف اصحاب الحديث لخطیب بغدادي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 337 امام اعمش فرمایي ما فی الدنيا قوم شر من اصحاب الحديث په دنیا کې په اهل حدیثو نه په غیر مقلدینو نه بدترین قوم نشته امام اعمش رحمت الله علیه په بل ځای کې دا فرمایي لو كانت لي اقلب كنت ارسلها على اصحاب الحديث وای کچیرته د ما سره سپی وای ما به په دغه غیر مقلدینو پسې خوشی کړی وای ګوري دا مقام زم کې دغه لفظ واقع ده او د دې نه اهل حدیث مراد دي غیر مقلدین مراد دي او دی وای چې دغه موږ مراد نه نو ګور سپی په هغه خلکو پسې څو خوشی کوي چې هغه غل وي هغه شرارتي وي شرارت کوي په داسې خلکو پسې خلک سپی خوشی کوي نو امام احمد رحمت الله علیه فرمایي لو كانت لي اقلب كنت ارسلها على اصحاب الحديث او داسې ابو بکر بن عیاش رحمت الله علیه دا فرمایي اصحاب الحديث هم شر الخلق هم المجان وای دا غیر مقلدین چې کوم دي دغه بیوقوف او بدترین مخلوق دي پاگل دي هم شر الخلق دا بدترین مخلوق ته مجان پاگل خلق ده نو دغه هم غیر مقلدین مرادی اهل حدیث نه مرادی طالب الحديث دغه نه مراد په دې خبره باندې صحیح ځان پوي کوي او داسې ابو بکر بن عیاش رحمت الله علیه دا خبره ټوټل بیان کړې ده تاریخ بغداد کې دا یو بل قول هم موجود ده سرق اصحاب الحديث نعل ابي زید غیر مقلدینو د ابو زید چپل پټ کړې فكان اذا جاء اصحاب الشعر والعربيه والاخبار چې کله به هم د ابو زید خواته شعرا راتل قصه گو معزز خلق براتل رما بثيابه ولم يتفقدها د خپل کپڑے اس پر خودل خپل جیب سامان به اس پر خودل چپلا کې به چپل شوز دا به اس پر خودل دې طرف ته به توجه هم نه کوله ځکه چې په دې خبره باندې پوهېده چې دا شعرا دي دغه مهذب خلق دا غلا کله هم نه کوي او بیا واذا جاء اصحاب الحديث او چې کله غیر مقلدین دو خاطرات لل جمعها كلها وجعلها بين يدي او داس به کول چې هر شی به سره جمع کړل هر شی به جمع کړل وجعلها بين يديه او خپل مختبه هر شی کې خودل چې داس نه چې دا غیر مقلدین د معنی د سامان پټ نه کی نو دا د حال ده دی غلا او وای چې دغه مراد مونږ نه یو بلکې طالب الحديث استغفر الله د طالب الحديث اصحاب الحديث چې په اصل کې هغه طالب الحديث دی یو طرف ته د غلط خبرو نسبت کوي نو دې ته نه ګوري چې دا صحابي ده یا تابعي ده یا څنګه کستا بس دې ته ګوري چې دا خبره ده د مونږه د مذهب او د موقف یا د مونږ په حمایت کې دا او کنه کچیرته وی بیا دا وایي چې دا خبره د مونږ په حق استعمال شوی ده او کچیرته نه وی بیا دې نه مراد صحابي هم کېدلی شي او طالب الحديث هم کېدلی شي بزرګان هم کېدلی شي فقها مجتهدین هم کېدلی شي بیا دې ته نه ګوري چې دا کس څوک د بس خپل ځان بچ کوي نو ابو زید ته پته ده چې طالب الحديث اصحاب الحديث دا په دوه قسمه ده یو اصحاب الحديث هغه چې هغه د مال غله هم نه دي او داسې د کپړو غله هم نه دي نه کپړې پټوي او نه مال پټوي دا ته وایي طالب الحديث او یو اصحاب الحديث هغه دي چې هغه د احادیث منکر دي نو هغه طالب الحديث چې هغه ته احادیث یا د 15 شرایط پکې موجود وي هغه کله هم د کپړو او د مال غله نشي کېدلی او کوم چې هغه اصحاب الحديث دي چې هغه منکر حدیث دي هغه د کپړو هم غله کېدلی شي او د مال هم غله کېدلی شي خلاصه دا ده چې کوم کسان طالب الحديث دي هغه ته احادیث یاد وي
کله نه کپڑے پټولای شي او نه کله مال پټولای شي او هغه اصحاب الحديث هغه غیر مقلدین چې هغه منکر احادیث دي هغه د کپړو هم غلدي کپڑے هم پټوي او داسې د مال هم غلدي مال هم پټوي